دا زما او ستا په وطن کې یو سردار نه دی چې هغه راولاړ سو وروره په څاه کې څوک اچولي و خپل جیل یې جوړ کړی و. دا خو هسې یو خبره د الله رب العزت یو سړی رسوا کوي. دا زموږ هر خان، هر ملک، هر سردار، هر نواب چې دی دا به ځان ته خپل قانون دی، خپل حکومت دی، خپل ریاست دی، خپل وطن دی، خپله بدماشي ده، خپل زور دی، ټولې خبرې د ځان دپاره ایښي دي. یو سړی غږ ورته کولی سي یا ملا یا مجاهد یا تبلیغي یا صوفي یا بل 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 څوک ورته ویلی سي دا څنګه ژوند دی؟ دا د سپی ژوند نه دی یاره. د دې ژوند مرګ نه دی ښه، د عزت مرګ تر دې بدنامۍ ژوند نه دی ښه. ولې به د چا به خورې، د چا به زوی، د چا به ورورې، د چا به لورې، د چا به ادې د دې به لاشونه راوځي د څاهانو څخه. دا هر خان نواب ورڅخه خپل خپل څاهان لري، خپلې تایخانې لري، خپل جیلونه لري. هغوی زه څه درته وایم هغه به کېږي. عزیزانو خبرې خو ډېرې دي، مشهوره خبره خو هغه ده چې یو سردار راولاړ سلو خپل مطلب څه قریبان یې بولې، عزیزان یې بولې، همسایګان یې بولې، مسلمانان یې بولې، په ظلم سره وژل یا په څاه کې اچول یا په جیل کې اچول. دا ټولې خبرې د تباهۍ خبرې دي عزیزانو، دا د ناکامۍ خبرې دي، او دا زموږ د وطن د خرابېدو خبرې دي. عزیزانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو ظالم ظلم کوي، دا ستا چې کوم ظلم دی د دې ظلم خبره دا نه ده چې دا ستا سره تعلق لري یا د مظلوم سره تعلق لري. د الله رسول فرمایي دا ستا د ظلم د نحوست د وجې یوه درخته ده، په هغه کې ځالۍ ده، په هغه کې سرخاب مرغه دی. د الله رسول فرمایي د دې ظالم د ظلم د نحوست د وجې هغه مرغه په خپله ځالۍ کې مړ شي. یعنی دا ظلم دومره اثر لري، دا ظلم دومره لوی نحوست دی. د الله رسول فرمایي یو مرغه په خپل درخت کې، په ځالۍ کې، په خپل کور کې د دې ظلم د نحوست د وجې الله رب العزت آلته چې کوم مرغه دی چې خاص کر د الله رسول سرخاب مرغه بللی دی هغه په هغه کې مړ سي. یعنی د ظلم دا معنا نه ده چې ما ظلم وکړی له ما سره تعلق لري، تا ظلم وکړی له تا سره تعلق لري. د دې داسې مثال دی عزیزانو لکه بدبویي راواخله. بدبویي چې د هغه ټوله علاقه پر سر باندې اخلي و ټولې علاقې ته تاوان و نقصان و ضرر و پریشانی جوړوي. د الله رسول فرمایي بعینه په دې انداز باندې ظالم چې کوم ظلم دی دا و دې ټولې علاقې